الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنام والمرسلين وبعد. نن يوبل روايات چې هغه روایت په دې حیث چې د روایت سي د رسول الله صلی الله علیه وسلم قول سي اصل نه لري، موضوع دي، هغه وایي. هغه کوم روایت دي؟ هغه دا روایت دي چې د چهارشنبې په ورځ باندې د اربعاء په ورځ باندې چې سبق شروع کی دا ختمیږي. هغه الفاظ زه د کتابونو نه درته وایم. دا روایت موضوع دی، دا روایت اصل نه لري، دا خبره ده. ما بدأ بشيء يوم الأربعاء إلا تم. دا امام سخاوي رحمه الله المقاصد الحسنة المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة. علامة السخاوي رحمه الله دا حافظ ابن حجر شاگردی، مشهور شاگرد دی. دا روایت راوړی دی، رقم د روایت دی 941. دا سوایه حدیث ما بدأ بشيء يوم الأربعاء إلا تم لم أقف له على أصل. د دې پر اصل نه يم ختل، یعنی دا سند د دې سند دا شی نستند را معلوم. بیا د علامه برهان الاسلام د تعلیم المتعلم د هغه په حواله باندې وایي چې دا صاحب د هدایه وایي، په دې کې یو روایت نقل کوي. د توري ګرد درته وایم، بیا چې نور کتابونه دي د هغو توري به بیا ګرد نه وایم. دی وایي لم أقف له على أصل ولكن ذكر برهان الإسلام في كتابه تعليم المتعلم عن شيخ المرغيناني. دا صاحب الهداية المرغيناني څوک دی؟ صاحب الهداية دي في فقه الحنفية أنه كان يوقف بداية السبق على يوم الأربعاء وكان يروي في ذلك بحفظه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شيء بدأ به يوم الأربعاء إلا وقد تم. قال وهكذا كان يفعل أبي. صاحب الهداية وإزما بلارم دا سكول فيروي هذا الحديث بإسناده عن القوام أحمد بن عبد الرشيد. انتهى. دی بیا وایي چې د دې په معارضه کې یوم الاربعاء یوم نصح مستمر دغه روایت راغلی دی. بیا اوغه د ابن عباس روایت پکې راغلی دی، خو هغه د په مقابل کې چې کوم روایت هغه كلها ضعیفه. بیا دی دا وایي وقد قال العسقلاني بلغني عن بعض الصالحين ممن لقيناه. صالحانو کې بعض صالحان چې موږ سره ملاقات کړی دی هغه سمات رسید انه قال شكت الاربعاء الى الله سبحانه تشاؤم الناس بها. د اربعاء ورځي شکایت وکي الله جل جلاله ته فمنحها انه مبتدئ بشيء فيها الا تم. الله ودیته دا بدلا ورکه چې هر شی چې په دې کې شروع کولای سي هغه بیا ختم کیږي. دغه بدله الله پاک جل جلاله ورکه یوم الاربعاء ته. دویم کتاب تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة. دا ډیر بهترین کتاب دی او د دې په سر دا محمد زاهد الکوثري رحمه الله ډیر ستایلی دی. د دې په سر کې مقدمه ده، کذاب روات ټول پکې دي، هغه د کتنې وړ ده. دې کې دا روایت ستا خو په دې کې ګورئ يوم الأربعاء يوم نحس مستمر دا ماده لاندې ذکر کړی دي. د دې کتاب په ترتیب لږ سر خلاص کړي. دا د موضوعاتو د عامو کتابونو رقم نه دی، دا پر معجم په حساب نه دی، بلکې په دې کې فصول دي، مناقب دي، یعنی کتب دي د کتابو پر دغه دي. اوس دغه دا چې د ذکر البلدان والایام فی المناقب والمثالب دغه باب دی. په د روایت رقم 802 دی او حدیث دغه دی. ورسته دغه روایت د سخاوي رحمه الله دغه خبره دا ټول ذکر کړی ده او دغه د صاحب د هدايه خبره هم ذکر کړی ده. تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة د ابن عراق الكناني رحمه الله. د امام علي قاري رحمه الله المصنوع في معرفة الحديث الموضوع په دې کې 215 رقم روایت ما بدأ بشيء يوم الأربعاء لا تم. قال السخاوي لم أقف له على أصل. د بل کتاب الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة چې دا کتاب بیا مشهور دی په موضوعات کبرا باندې. دې کې هم دا روایت ستا
پر 401 رقم د روایت دی. معبود ابيشين يوم الاربعاء لا تم قال السخاوي لا مقف له ولا اصل بیا هغه ويعارضه راوړی دی. دلته آلته ما پته ته په مقاصد حسنه کې ول ماول دا یوه خبره تی په یاد لري. هغه خبره دا ول چې بلغني عن بعض الصالحين ممن لقيناه دا ستوري بول ان شاء الله. خدای هلته وګورئ. دلته علي قاري رحمه الله والله اعلم چې د کومه ځای دا راپورته کړې ده هغه سړي څه وایي وقد قال عسقلاني بلغني عن بعض الصالحين ممن لقيناه دا د عسقلاني تور خدا دغه راوړی ده دغه شی پکې راوړی دی. دا علي قاري رحمه الله موضوعات صغرا او کبرا دواړه په دغه مکتبه کې دوی سره چاپ دي. او بل كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس دا علامة جراحي رحمه الله عجلوني هغه هم دا روایت راوړی دي. معبود ابيشين يوم الاربعاء لا تم 2009 رقم باندې 2009 رقم باندې د علي قاري خبره دغه خبره هم راخسته ده. د سخاوي خبره پره بیا یې د علي قاري خبره هم پره راخسته ده. بیا یې د علي قاري په خبره کې قال العسقلاني هغه عسقلاني د علي قاري سره اخیستی دي. خو ما درته وویل چې د علي قاري په خپله د عسقلاني د چا سره اخیستی دي تر اوسه پورې دا خبره ماته نه ده معلومه. وروسته به د دې تحقیق وکړو چې آیا دا د عسقلاني په کتابو کې په کوم کتاب کې شته. خو بهرحال که چیرې د عسقلاني په کتابو کې وي نو د دې دا معنا سو چې عسقلاني هم بیا پر دې عسقلاني ابن حجر عسقلاني هغه هم پر دې روایت کلام لري. بهرحال سند د دې چاته معلوم نه دی نه صاحب د هدایه په خپلو کتابونو کې ذکر کړی دی. او پر دې خبره باندې دا کتاب دا خو نو تی ګور پیژنې که نه پیژنې الفوائد البهية في تراجم الحنفية دا په طبقات حنفیو کې ډېر بهترین کتاب دی. او په طبقات حنفیو کې یو بل ډېر بهترین کتاب سته الجواهر المغضية في تراجم في طبقات الحنفية یو د کفوي کتاب دی. ډېر کتابونه د حنفیو په تراجمو کې علي قاري لري بدر الدين العيني رحمه الله لري کفوي لري. بهرحال دا چاپ دی پیدا کیږي الفوائد ډېر بهترین کتاب دی. خو ګورئ په دې کې د یو چا ترجمه پیدا کول دا ډېر ګران کار دی. خو دا چې کله د انسان په دې زده کېږي چې ډېر یې ګوري بیا د انسان زده کېږي نو دا د ده په پای کې چې کوم فهرست دی د هغه فهرست مطابق باید سړی وګوري. بیا باید دا ډېر واره چا کتلی دا باید ډېر دا دلته په دې کې د صاحب د هدایې چې کومه ترجمه ذکر کوي پر 288 رقم باندې د صاحب د هدایې ترجمه ذکر کوي. په هغه کې بیا پر دا روایت باندې بیا بحث هم کړی دی. بیا وروسته دا خبرې هم دا د روایت یې راوړي د چې کوم خبرې دي د تعلیم المتعلم دا غیر راوړي. بیا وایي وقد تکلم فيه بعض المحدثين فقال شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي في المقاصد الحسنه د مقاصد حسنه خبره راوړې ده. بیا د علي قاري د المصنوع في معرفه الموضوع خبره راوړې ده. خو دلته د بیا عجبه کړي دی وایي وتعقبه علي القاري في رساله المصنوع في معرفه الموضوع بقوله فيه ان معناه كان يوما نحسا مستمرا على الكفار. الان کې دا خبره نه ده دا په چا کې ده نه دا خبره د علي قاري په المصنوع في معرفه الموضوع کې نه ده بلکې چیرې ده موضوعات کبرا کې ده. ګوري المصنوع في معرفة الموضوع دا دی. المصنوع في معرفة الموضوع کې څو رقم ما درته وایي المصنوع في معرفة الموضوع کې فالمصنوع في معرفة الموضوع کې چې قال السخاوي لما قبله على اصل یا لا اصل له خاليه دعوه اللي په المصنوع کې دا اوږده خبره چې کړې ده دا په الاسرار المرفوعه في الاخبار الموضوعه کې ده کړې ده. ګوره دغه د نشان کې پروت دی په هغه کې دا ده کړې ده. نو دا خبره چې دا په مصنوع په معرفت موضوع کې ده دا خبره دلته صحیح په دې ځای کې نه ده بلکې دا د تعقب د علي قاري دا چیرې دی موضوعات کبرا کې دی په چا کې نه دی. او دی څه وایي بیا وروسته دی بیا وایي قلت قد استخرجت لذلك اصلا اخر لطيف ما د دې دپاره یو بل لطیف اصل دا راایستلی دی وهو ما اخرجه البخاري في الادب یو الادب دی
یو الادب المفرد دی. دا الادب المفرد نوم ادب المفرد نه دی. د ادب المفرد نوم چش دی نوم الادب دی. د ادب المفرد نوم الادب دی. ادب المفرد دا مفرد دی ځکه ورسره زیات کړی دی چې یعنی دا خدای په بخاري کې هم کتاب الادب لري، یو جلا ادب هم لري. نو دا الادب المفرد یعنی دا هغه ادب چې د بخاري ته نه دی، ځکه په ادب المفرد کې چې د غیر روایت هم شته چې هغه باندې کلام شته، او په بخاري کې خدای سي روایت نشته چې هغه زموږ د ائمه په نظر باندې. د ادب المفرد نوم الادب دی، څوک نه دی. دا مفرد توري د په نامه کې داخل نه دی. بهرحال ته دغه وایي واحمد والبزار عن جابر بن عبد الله. بیا دا روایت ذکر کړی دی، وایي د دې سم دا دغه کېږي چې دغه د مثال په توګه برای دغه چې دا د چهارشنبې په ورځ باندې افتتاح وسي، دې ته یو اصل دور کړی دی. بهرحال یو د چهارشنبې په ورځ افتتاح ده، په دې کې کوم مشکل نشته. دا که سړی ګرځي د خپلو اکابرو اتباع کوي، هم یې وکړي علیحده عبادت و علیحده فضیلت، دا شی موږ نه پکې. یو دا حدیث دی، حدیث دغه حدیث نشته د نور اصول څخه خود سړی کولی شي چې راویې بس. دا یوه خبره. دلته علي امام عبدالحی اللکنوي د عبدالحی لکنوي په اړه باندې د امام کوثري صاحب یو عبارت وایي واوري وعبدالحي اللكنوي أعلم أهل عصره بأحاديث الأحكام إلا أن له بعض آراء شاذة لا تقبل في المذهب واستسلامه لكتب التجريح من غير أن يتعرف دخائله ولا يكون مرضيا عند من يعرف ما هنالك. ده مختصر. أعلم د خپل عصر کې أعلم په أحاديث الأحكام دی، مګر دا چې د جرح او د تعدیل کتابو څخه خبرې وای نقل کوي، خو د هغو په دخایلو باندې نه خبر. بهرحال دا یو ډېره غټه موضوع ده چې سړی په ننوځي بیا ډېر وخت اخلي، نو زه نه په ننوځم. دلته یوه بله نادره ده لیکلې ده. که ستا یې فکر دا کتاب چې دی و اخر ته ورسېږي، دا کتاب چې و اخر ته ورسېږي باره نه ختمېږي. حاجي شیخ صاحب کتاب چې دی و اخر ته ورسېږي باره چې سړی دا به ورکې حسابي، نن به وایي دونه ووایم، سبا به وایي دونه ووایم، بل سبا به دونه، بس بیا نه ختمېږي. ده پر دغه موضوع باندې بحث کړی دی چې دا کتاب چې اخر ته ورسېږي بیا نه ختمېږي. وایي د دې څه وجه؟ وایي دا امر مجرب دی، وایي دا بالکل دغه خبره ده. د دې وجه دا ده چې هلته چې د سر روانې د انسان دغه دی چې الله پاک جل جلاله دا کتاب انشاءالله را ختموي موږ ته، خو چې کله را پای ته سي باره دی وایي نن به دونه ووایم، سبا به دونه ووایم، بل سبا به دونه، بیا انشاءالله تعالی د جمعرات ورځې له یې ختموی سم. وایي د جمعرات ورځې له څه به کوی سم ختموي، هغه دا بل جمعرات له لا نسي ختم، کله ګرڅه پاته سي، کله ګرڅه دوه وسي کتاب نسي ختم. وجه یې دا ده چې په دا وخت کې د انسان بروسه پر خپل ځان باندې سي. په پوه سواست. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.